बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په سمون لرنینګ اکیډمۍ کې وایم تاسو ته هرکلی دوستانو. نن در سره د کاین ماسټر د ویډیو د ایکسټنشن په اړه باندې یو ویډیو شریکوم. اکثره دوستان شکایت لري چې یاره موږ په کاین ماسټر کې ویډیو نشو ایډیټ کولی. ځینې ویډیوګانې داسې چې د هغې هغه کوم فارمټ چې دی د کاین ماسټر د ریزولوشن سره برابر نه دی. نو راځو زه کاین ماسټر باندې کلیک کوم، دا اوپن کوم. دلته یو نیو پراجیکټ اخلم او د نیو پراجیکټ نه وروسته راځم میډیا ته، او په میډیا کې زه غواړم چې ویډیو راوړم. د مثال په طور دا ویډیو زه دلته راوړم او دلته یې لیکلي دي this clip uses in unsupported format، یعنی دا کم فارمټ کې چې دا ویډیو جوړه شوې ده د کاین ماسټر د هغه ریزولوشن سره برابر نه ده. نو موږ دلته تاسو ته یو طریقه ښیو. دوستانو تاسو به داسې وکړئ چې پلی سټور ته به لاړ شئ او په پلی سټور کې زه درته ډېر یو زبردست اپلیکیشن ښیم. ویډ کمپیکټ په نامه باندې چې کوم اپلیکیشن دی ټوله 13 یا 14 MB انټرنیټ په تاسو نه ووایي. دوستانو دا به ځان ته د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دا ما سره آلریډي ډاونلوډ دی، زه دلته اوپن وام، ما سره دا کولاویږي. ښه، نو دلته به راشو موږ د ویډ کمپیکټ سافټویر ته. دې سره کولی چې موږ ویډیوګانې څنګه کو کمپریس کو. همدارنګه که چېرته موږ سره MP4 ویډیوز دي هغه کولی شو چې موږ MP3 ته دې ځای کې واړو. ویډیو کنورټ کیږي MP3 ته، هغې نه صرف ساوند تاسو کولی شئ ساوند استعمال کړئ. غواړئ چې ویډیو سایز کم کړئ نو ټریم اینډ کمپریس ته به راشئ، په دې به په اسانۍ سره کلیک وکړئ. دلته چې تاسو سره څومره ویډیوز دي هغه تاسو سره دلته لیست کې راځي. په ویډیو باندې دلته کلیک کوئ چې هر یو ویډیو تاسو غواړئ. ټریم اینډ کمپریس باندې کلیک کوو او دلته ورته یو ویډیو ښایو چې دا ویډیو موږ ته کنورټ کا. په دې باندې کلیک کوم او بیا به دلته تاسې راشئ، د دې ویډیو ریزولوشن به د دې ځای نه واخلئ او سیو ټو ګیلري به یې کوئ. دا ویډیو به دلته سیو شي او دا ویډیو به هله دلته سیو شي چې کله دا پرسنټیج 100 شي، یعنې چې سلو ته کله دا پرسنټیج ورسېده نو دا ویډیو به دلته کمپریس شي، سایز به یې لږ زره کم شي او په کاین ماسټر کې به په اسانۍ سره دا ایډیټیبل وي. دوستانو وګورئ، زه رالم کاین ماسټر ته، نیو پراجیکټ مې واخیسته او رالم دلته ویډ کمپیکټ ته او دلته ګورئ دا ویډیو موږ سره چې کومه ده بالکل ایډیټیبل ده. که موږ کولی شو چې ایډیټ پکې وکړو، ایډیټیبل ویډیو ده. زموږ ویډیو دوستانو همدومره وه. امید لرم چې ویډیو به ستاسو ضرور خوښه شوې وي. خو په تلو تلو کې در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه خوا کې د بیل بټن هم کېکاږئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. هر چیرې چې یاست اباد سرلوړي.